دلته یو فایده د جنازې مونځ چې کله سړی کوي او دعاګانې غواړي زموږ خلکو ته خو یوه دعا یاد ده په هغې کې دا اشکال نه راځي کومه دعا ده اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشهیدنا وغایبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا او په هغې کې د دې مړي دپاره سره دعا نشته صحیح ده دعا جایز ده د مړي دپاره خو پکې خاص دعا نشته تا خو لمیتنا یا الله زموږ مړي وبخښه او ټول مړو ته یې دعا وکړه د دپاره څه دی نه دي یادي چاته دعاګانې بل دا چې اوس یو جنازه په 8 سیکنډه کې کېږي او یو جنازه په 10 سیکنډو کې کېږي په دې کې به ته کومه دعا ووایې دا خو لا شکر وباسئ چې اللهم اغفر لحینا ته دې پرېږدي او بیا چې دا ډزه 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 زر به یې ختم کړي وایي لاس اوچت کوي نو په دې جنازې کې دې کنځلې کولې چې اوس لاس اوچتوي دغه به دې لږ اوږده کړې وي خلکو به دعاګانې غوښتلې وي که نه هلته هغه لاس چې اوچت کړي دغې ټولو ته ښکاري لاس اوچت کوي نو ټول بیا داسې لاس به اوچت کړي او دا زمونږ اصل کې دا د کوشش ډېرې د اکثرو مخلصین نه هغه چې د هغوی بس دغې ته سوچ دی چې څوک مې وویني بس بل دا چې زموږ د پلار په جنازه کې ووایي او د ورور په جنازه کې بیا چې ورشي تعزیت ته چې کرنه چې قصه به راوایي ډېره ګڼه وه ځکه چې هلته هغه چا چې مړی شوی ده خو دی لیدلی نه و په مقبره کې که نه نو اوس ورته رایدی ډېره ګڼه وه مطلب دی چې لکه زه پکې ومه ګورې یاره ډېر مزېدار پروت و مطلب دی چې زه هم ګورې هلته لکه ولې رایدی الله ولید که نه یو الله ولید بس خبره ختمه شوه الله ولید خبره ختمه شوه که زه راغی مثال که کس نه تپوس وکړو چې ملګری دی یا خپلوان دی ورته راغلی او زه ومه پکې خو اصل مقصد هغه دا نه چې ته دله دا جواب ورکړي چې او زه ومه مقصد ته چې هلته تللی هغه به د الله د رضا دپاره ځي نو دا دعاګانې مونږ عوامو ته غریبانو ته نه دي یادې او ځکه الحمدلله زمونږ سلفیان چې کوم ملګري دي او موږ سلفیانو ته زموږ ماشومانو ته هم د دعاګانې یادې دي شرطیین زموږ ماشوم چې ته یو راونیسه لار کې روان و ته دعاګانې ذکر که جومات ته چې ننوځي څه به ته شروع کړي جومات ته چې راوځي څه به کوې چې حمام ته ننوځي څه به کوې باتروم چې راوځي څه به کوې څه به وې جنازې کې به څه وې مانځه کې به څه وې دومره دعاګانې به درته ووایي چې هغه به ابراهیم شیخ الحدیث تم نه یادي اته به هم نه یادي دا دعاګانې یو دعا د پای کې دی وي وابدله زوجا خیرا من زوجي دا خو د نارینه دپاره صحیح شو لکه اوس یو سړی دی مړ شو او ته دا ووایي چې یا الله دله د دې ښځې نه کومه چې دنیا کې ده د دې نه وله څه ورکړه بهتر وله ورکړه سړي دپاره خو صحیح ده که خو چې اوس یو ښځې وابدلها زوجا خیرا من زوجها او یا الله دې ښځې له خاون ورکړه بهترین د هغه خاون نه چې کوم و دلته اشکال راځي اشکال که نه یو دا یو کس ماته دا ویلی شي چې دا ښځې خو د سره لا خو واده شوې نه ده او ته په جنازه کې وایي چې ښه خاون وله ورکړه دا کم چې و خاون شتي نه نو ته څنګه وې الله ته چې یا الله د دې خاون له وله غوره ورکړه او خاون نشتي نو جواب دا دی معنی د دې دا ده چې یا الله کم خاون چې که چېرته دې دا واده شوی وې کم خاون چې به دې ته میلاوېدې یا الله د هغه نه وله غوره ورکړه صحیح شو که دویم نو د دې خو خاون شتي یو سړی ماته ویلي چې تا لږ ساعت مخکې ووي چې یو ښځه مړه شوه او خاون یې و نو دا ښځه به د چا سره په جنت کې هم د دغه خاون سره به نو ته خو ته دعاګانې کوې چې یالله د ده نه وله غوره ورکړه نو دا څنګه دا دعا دلته داسې شوه او هلته مسله داسې شوه نو جواب دا دی غوروالی دې ته نه وایي چې لازم به دا سړی بدلیږي غوروالی معنی دا ده یا الله داسې خاون وله ورکړه
یا کم خاوند چې به دته دې ته میلاویږي خاوند خو به دته میلاویږي که بالفرض دی جنت ته لاړله خاوند خو به دې میلاویږي نو یا الله که دې ورسره میلاویږي خو دې غوره که د دې حال نه په کوم حال چې دی په دنیا کې دی صحیح شوه که نه لکه اوس یو سړی دی دنیا کې خوی څه دی خوی وران دی ګډوډ دی او الله جنت ته بوتو ته دا وایي چې یا الله دا ښځه د کوم په نصیب کې چې دا خاوند دی دا خاوند وله ښه مزېدار کا اخلاق وله بهتر کا لازم نه چې اشخاص به بدلیږي کله اوصاف بدلېدو دپاره هم دا دعاګانې غوښتې کېږي ورسېدی به که نه دا مسله ته ما د خپل ځان نه ذکر کړه دا فایده او دې مجلسونو کې چې کښېنئ که نه زه بار بار دې ملګرو ته دا خبره کوم چې ګوره دا مسلې زه په کروړو باندې هم نه خرڅوم یو کس راپسې راشي او ما ته دا ووایي چې درته زه دله یو لاک ریال در کوم او دا مسله په ما را خرڅه که موږ یې په لاک ریالو هم نه خرڅوو په لکاو په کروړاو هم نه خرڅوو الحمدلله او موږ سره ډېر قدر دی ډېر قدر دی موږ سره نو چې څوک د دین قدر کوي او قدرمني د هغه سره به قدر وي دې چې په اله اسانه ته واوري دا څومره اوږد تقسیم ما ته اوس ته وګورو چې ښځه یو دا ده او یو دا ده او یو دا ده او بله دا ده دا چې مړه شوه دا ده او دا چې مړه شوه دا ده او بیا دا دعا ده او بیا دغه ستاسو څه خیال دی چې دا یو کتاب ما سره کور کې پروت دی ټولې مسلې په هغې کې شته یو کتاب دی دې پسې وخت لګي په دې پسې به کتابونه ګوري په دې پسې به محنت کوي په دې پسې به منډې وهي په دې پسې به مال لګوي په دې پسې به بدن لګوي په دې پسې به وخت ورکوي دا ټولې خبرې پکې درنه شي لکه یو ورځ یو کس ما ته ټلیفون وکړو وایي شیخ صاحب درته چې کوم درسونه کوې که دغه کتاب ما در راولېږي بس ته څه خیال دی چې لکه د هر څه یو کتاب کې لیکلی شوي دي او زه ترې لګیا یم دا خو داسې نه ده دا خو جدا جدا مسلې بیانېږي تفسیر ځان له درسونه دي د حدیثو ځان له دي سوالات جوابات ځان له دي د هغه دا خیال و چې د ده سره کور کې یو کتاب پروت دی او ځان له د مکتبې نه راوړی د بازار نه بس هغې ته ډډه لګولې ده او لږ یې دین بیانوي که دې چې په یو کتاب باندې سړی مولا کېدی خو بیا ټولو پیدا کوو یار یو به ځان له په هر جومات کې به ځان له درس به روان د پلاني شیخ صاحب نن سبا خو نوي نوي شیخان ډېر راوځي د پلاني شیخ صاحب درس دی د پلاني شیخ صاحب درس دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي مقصد د خبرې دی چې دې مسلو قدر کوئ